زموږ د نن موضوع دی ملتان له درو لومړنیو مرکزونو څخه چې پښتو پکې ایجاد شوې ده یو ملتان هم دی. زموږ د تاریخ کتابونه لیکي چې زموږ د کسې غر چې دی په دې کې کوم پښتانه آباد وو دا څوکه د آبادۍ پر خوا داسې کوچېدلي دي ملتان نه راغلي دي. د پنجاب او د لاهور راجاګان چې دي دلته باچاهان دي د دغو تر تسلط لاندې زموږ پښتنو ته هم باچاهي ورکړل شوې ده. په دا کې کم سړی چې د یادولو دی هغه حمید لودي نومیږي. په 370 هجري قمري کې دا سړی د ملتان واکدار جوړ شوی دی. د ملتان باچاهي چې ده دا تر لغمانه پورې د په کنټرول کې وه. لغمان چې دی بیخي ډېر لرې دی. اوله وار چې ورسې ننګرهار راځي د افغانستان چې زموږ د خیبر پښتونخوا ایریا ختم سي نو بیا جلال آباد شروع کېږي. دا صوبه ننګرهار دی په دا کې ډېر ضلعې شته. بیا چې ننګرهار صوبه ختم سي بیا لغمان شروع کېږي. د جلاله اوبه خوږې دي. هو جلاله خو ما در وښو نو پیروشان زوی وي تاسې ایر دی. داسې دی زموږ دغه باچا چې دی د دغه په دور کې دلته په غزني کې په لوړه خوا کې بیا چې کوم واکداران دي دا بیا د پښتنو د دغه باچاهي خلاف جنګیږي. راځي له دوی سره جنګونه کوي. عنوان یې چې ټاکلی چې دا خلک ملحدان دي. دا پښتانه چې دي دا پر مذهب نه دي پاته سوي له مذهبه وتلي خلک دي. نو بیا د خلکو د حمایت دپاره زموږ دا سیمه ویل کېږي د پښتنو دغه د لودیانو باچاهي ویل کېږي. پښتانه ته یا شاوخوا خلکو ته چې اوس هم خبره وکړي چې داسې دي تحقیق نه کوي هغه خبره تر سر نیسي. نو زه تاسو ته همیشه وایم چې قرآن کې الله تعالی وایي فجتنبو تاسو لږ تحقیق کواستی خبره داسې زر مه منئ. لږ حال پسې کوئ بس ډنډې او لرګي مه راخئ. تحقیق ضروري دی. نو په دغه نامه باندې د پښتنو دغه باچاهي ویل کېږي. نو په دا دور کې زموږ د پښتو ادبیاتو لومړني څرکونه ایجاد شوي دي. د حمید لودي باچاهي خو ما تاسو تر وښو د 4 هجري پیړۍ د پای 50 کلونه دي. نو دلته زموږ 2 شاعران دي یو نصر لودي دی یو رضی لودي دی. نصر لودي د دغه حمید لودي زوی دی. دا د ده له باچاهي پس دلته باچاهي کوي. دا بل رضی لودي چې دی دا د اکا زوی دی. دا د یو بل په حالاتو خبر سوي دي. هغه باچا دی یا په خبر سوی دی چې دا ما خیال ملید سوی دی له دینه اوښتی دی. نو داسې شعرونه یې لیکلي دي چې هغه تلقین ورته کوي چې ته دا کار مه کوه ته ملید سوی ته زموږ د پلارو نیکه مزه پرېږدی دی ته چپ سوی ته رد سوی ته سم سه. دا پاړکی موږ ته راپاته دی. دی بیا په جواب کې کوم پاړکی ولرځي چې دا هسې په ما باندې تور لګېدلی دی هسې الزام دی زه داسې نه یم. دغه دالته په ملتان کې ایجاد سوی. دا دي باچاهان دواړه. ګورئ ما تاسو ته ویلي پښتو ادب کې زما په خیال د نړۍ په خاصو ژبو کې پښتو په دا ده چې باچاهان یې شعرونه جوړ کړي دي. د خلکو باچاهانو په شعرو باندې ډېر کار نه دی لرلی. موږ امیر کروړ در وښوی اسد سوري دی دغه وتک بابا وتک دی دا ګډ باچاهان دي. دغه نصر لودي دی رضی لودي دی دا باچاهان دي د خپل دور واکمنان دي. احمدشاه بابا تیمورشاه درانی شاه شجاع درانی دا ګډ باچاهان شعرونه هم جوړ کړي. نو زموږ دغه روایت چې دی دغه شعرونه چې دي زه تاسو ته مین ماخذونه در ښیم په هغه زمانه کې. یو کتاب دی چې پټې خزانې کاونټ کړی دی بیا یې د هغه مین ماخذ هم کاونټ کړی دی د شیخ احمد بن سعید اللودي. یو کتاب دی اعلام اللوزی فی اخبار اللودي. دا یې د کلید کامرانی د کامران خان سودوزي کتاب دی. نو زموږ استادانو لیکلي دي چې دا په 680 قمري کال کې لیکل سوی کتاب د لودیانو تاریخ و. د دغ کتاب حواله چې د په 1008 درس کې کلید کامرانی بل کتاب دی دغ راوړی ده. کامران سدوزی د دغ لیکوال دی او دا بیا زموږ د پټې خزانې محمد وتک کلید کامرانی ته رسېدلی دی. بیا وایي چې زه دا خبره د دغ کتاب په حواله لیکم دغ خبره بیا د هغ کتاب په حواله. نو تاسو ته 3 حوالې رالې 3 خبرې رالې. نو د پښتو پخلی یې کړی دی. نو دا رضی لودي چې و نصر لودي ته کم لیک کړی دی ګورئ بیکګراونډ خې خبر سواست دی
چې یاره دلته به الحاد وي، یعنی الله تعالی به نه مني، مذهب باندې به نه ولاړ، ملحدان به خلک. نو دا د باچۍ د وهلو یو ذریعه وه. لالوړي خوا چې کوم باچیان راتلو د پښتنو دغه باچیان به وهل، نو دغه یې طریقه وه، دا یې لاره وه، بل رنګه طریقه نه ورسره کېدله. نو زه به تاسو ته د ده په اړه وایم، په خپله واضح کوي دا خبرې. د الحاد په لور دې وترپلل، ګروه دې زموږ وکوراوه، ګروه مذهب ته وایي. موږ روڼلی په زیاره نه تا په تور وتوراوه، لرغون ولې ګروهېدلې چې د ګوښې اړاوه، هغه ګرو دې اوس اړه کړ چې پلرو دې رڼاوه. هغه مذهب دې پرېښو چې ستا پلارو نیکه پر ولاړو، هغه مذهب دې بدل کړي. لودي ستا په نامه سپک سو که ارسو مو درناوه، ګرد لودیان نه سپک کړل، ګرد په تا بدنامه سو. او نصر نه مو یې له کاله، لودي نه یې پکاوه، زموږ له کاله ګسر نه په عمل کې زموږ د کورنۍ سړی نه، ستا عمل د سړي نه ښکاره کېږي. او زموږ رغا د ستا له ګروهه، درزلي د زلوي په رغاوه. موږ د ستا له تعلقاتو توبه، زموږ له ستا له قریبۍ توبه، زموږ د ستا له ناستې ولاړې توبه. ته خو زموږ د کورنۍ د بدنامۍ سبب ګرځېدلی. نو دا پټې خزانې راوړی دی دا سړی، بیا په جواب کې د دغه واورئ. دا په پښتو ایجاد سوه، او ګرو او ګراوه توراوه دا تور لګوله، الحاد دا توري چې دي دا په هغه زمانه کې، یعنی 400 کاله مخکې په ملتان کې د باچا د دربار توري دي، ډېره پیور پښتو ده. که څه هم د دغه نظم جوړښت چې دی دا بیا په دغه وروسته درښیم، دا د پښتو رنګه نه ښکاره کېږي. او ځان چې دي هغه د کاکړۍ غاړې بیرونه دي، د رګوید بیرونه دي، لیکن داسې ښکاره کېږي چې لکه د نورو ژبو اثرات چې را رسېدلي. الحاد توری په ننوتی دی، وینې الحاد. نو دلته اسلام راغلی دی، زموږ خلک مسلمانان سوي دي، بلکې پر دوی دا الزام لګېدلی دی چې تاسو اسلام پرې ایښی دی. نو دا توری به خامخا پښتو ته ننوځي، په دې پوهېږئ اثرات راځي. نو دوی په جواب کې څه ورته وایي؟ د الحاد په تور تورن یم، زه لرغون خو ملحد نه یم. دا خالی په ما الزام دی، زه کله ملحد وم؟ زما دشنه هسې تورا کړي، که ملحد یم د دشنه یم. دا زما دشمنان چې دي دا دارچمونه کوي، دا همت هغو کړی دی په ما دا الزام لګولی دی. زه که دشمن یم یا ملحد یم، نو دا دشمنانو یم. زه له مذهبه نه یم اوښتی، له اسلامه نه ترپلمه، تورانو څخه په ترپله یم. دا دی نه دی، د اسلامه زه کله اوښتمه؟ دا چا چې په ما الزام لګولی دی له دوک سره به ګورم. او ګرو مې هغه لرغونی دی، اوس هم کروڑ په لرغونی یم. کروڑ ولاړ مضبوط، امیر کروڑ مضبوط. کروڑ اوس د پیسو دپاره استعمالیږي، په پښتو کې کروڑ مضبوط ته وایي، ټینګ ته وایي. نو دا دونې زاړه توري دي، زموږ په پښتو کې ډېر عام رایج و په زاړه شاعري کې. او دی وایي دا زما هغه زوړ مذهب دی، زه پر هغه ولاړ یم. د اسلام پر هسک به ظلم و تورانو ته تیاره یم. دا د اسمان چې دی د اسلام پر دې باندې به زه داسې رڼا کوم. دا توران چې دي دا په ما الزام لګوي، دا منکرین چې دي زما له مذهبه، له دغو سره به ګورم، دا نه پرېږدم. د لودي زوی سنتي یم، د حمید په لوړ کاله یم. وینې سنتي اهل سنت والجماعت هغه مذهب مې منلی دی، زه د هغه زوی یم. دا خبرې به نفس راکواست. توراني دوشن چې وایي زه له ګروهه په اړه یم، دا یې تور تاسې دروغویه، زه مؤمن ستاسې پتله یم. د دشنو ویناوې مغژه، زه لودي یم خو څو زه یم. تر څو پورې چې ومه زه به دغه خبرې کوم، تر څو پورې چې زه ژوندی وم، دا زما به دا سټکچر وي، دا به زما د ژوند لاره وي. یعنی ډېر ښه جواب یې ورکړی دی، هغه الزام پر لګولی دی، هی و خپل اکا زوی ته جواب ویلی دی. د دغه جواب چې دغه موږ ته ثابتوي چې پر دغه دور کې د مسلمانانو یا د پښتنو د باچۍ د وهلو دپاره دغه سورس وی چې او تر اوسه پورې دی. موږ دغه پاړکیان چې دي دا په ملتان کې ایجاد شوي دي. د ملتان باچۍ چې ده د لودیانو باچۍ ده، دا د پښتو ادب له مرکزونو څخه یو مرکز دی. که د دغه پاړکیانو جوړښت ته وګورئ نو دا په اته سیلابیز بیر کې دي، لیکن د دغه دور اثرات چې دي داسې معلومیږي چې عربي را رسېدلې ده، د عربي اثرات پر ښکاري. او د پښتو د زړو آریایي سندرو جوړښت ته سوي دي، هغه اوزانې دي، هغه رنګه خبرې پکې راغلي دي. موږ دا په کلکه ویلی سو
چې دغه دور چې دی دا د ملتان بادشاهي چې ده زه تاسو ته همیشه وایم چې کاتبان د لاس لیکونو کتابونه په ملتان کې کاسیانو لیکلي وو ډېر غټ خاندان وو بیخي ډېر کتابونه د مخزن هره نسخه چې تاسو پیدا کړه هلته به شاته پسې لیکلي چې فاضل محمد کاسای دا بل څه نومېږي زوی دی هغه کاسیان دی پلار دی اکا دی زوی دی وراره دی دا ګرد لګیا دي کتابونه لیکي دا په د مخزن نسخې دوی لیکلي دي او دا 400 کاله مخکې 350 کاله مخکې د احمدشاه بابا تر دوره پورې پښتانه دلته باچی کوي که تاسو ملتان له ولاړاست د ملتان زړې ادرې وګوراستئ درک بدر کې پښتانه څنګه خلک دا زموږ مرکز و د پښتو د ایجاداتو لومړنی مرکز هم دی او د پښتنو د باچۍ مرکز هم دی ډېر خلک هلته پاته سوي دي نو زموږ دغه سندرې یا دغه پاړکیان چې دي دا د پښتو په زاړه سټرکچر کې خوندور رنګونه لري رنګ یې زړو آریایي سندرو ته سوی دی نو زموږ پښتو دغه 3 مرکزونه 3 سره ما در وښول د کسې غر غور او ملتان دا 3 سره مه هېروastئ که چیرې له تاسو پوښتنه وشي چې پښتو په کومو مرکزونو کې ایجاد سوې ده 3 سره ښوولی ساستئ که دا درته وویل شو د غور په پښتو ادب کې څه حیثیت دی دغه حیثیت یې دی که درته وویل شول چې د کسې چونکې زموږ په علاقه کې کسې غر ډېر زیات یادېږي نو کیدای شي پوښتنه در راشي چې د کسې غره پر ادبي اهمیت باندې رڼا واچوي دا دغه سوال دی دا پوښتنه ده کسې غر په پښتو ادب کې څه حیثیت لري یا کسې غر په پښتو ادب کې څه مشهور دی نو موږ به څه ورته وایو چې دا لومړنی مرکز دی په دې کې پښتو ایجاد سوې ده ادب ایجاد سوی دی ځکه حیثیت لري نو دغه به تاسو نه هېروئ که چیرې نه یاست پوهېدلي او پوښتنه وکاستئ نسته صحیح